السلام علیکم، زما نوم دی مرسلین، د پلار نوم مې دی شیرعلي. په 2 رمضان باندې زموږ په مسجد عبدالسلام کې لمونځ شوی وه او هغه زموږ ډېره وایرل شوې وه. نو په دې زموږ ډېره خلکو زړونه ازاره شوي دي. موږ کور پلار هم والي، مور هم والي، کور نه یم شړلی. ملګرو اخیر کار د خیبر پښتونخوا د دیر کم پولیس چې دی هغه ولګېده او هغه ټیک ټاکران یې ګرفتار کړه. د کم ویډیو چې تاسو په سوشل میډیا کتلی وه ویډیو څرنګه وه تاسو څه وخت هم کته او زه تاسو ته وایم چې خلک تراوی یا مونځ کوي او دا پکې شاته ناست وي. یعنی که نن سبا تاسو وګورئ د ټیک ټاک یو سټایل مشهور دی، داسې لاس داسې کې بو ناره کې بو، نو دا چې کم دی په هغه جومات کې دا چل وکړو. یعنی دونه کم د ټیک ټاک هغه فتنه چې دا دونه سیوا شوې ده چې جومات ته ورسېده، کورونه، مجلسونه، حجرې، لارې، کوڅې هغه خو ډکې دي او هغه دغسې روانې دي، خو یو جومات دی پاتې او هغې کې هم داسې قسمه حرکت وشو. خو بیا چې کم دی ښه خبره دا ده چې حکومت هغه فوراً په هغې باندې اکشن اخیستی دی او هغه کسان یې ګرفتار کړي دي او کم د قانون مطابق دې ته به سزا هم ورکړی کېږي. کوم سافټویر چې دی هغه له هم اپډیټ کو او دا یو ښه سټیپ واخیستو، ځکه چې سباله که دا داسې چې حکومت د دې خلاف څه کاروایي نه وی کړې نو سباله به هم بیا خلک راپاڅېدو په جومات کې به داسې چلونه او اکشنونه او مختلف قسمه انداز کې چې کم دی هغه پیښې نخرې کولې. نو حکومت چې کم دی مونږ اپریشیټ کوو چې دا کار هغه ډېر زیات ښه وکړو. نو دغه لنډ شان ویډیو و، دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې ملاقات کوو. الله حافظ.